دغه مرستې د سرې میاشتې ریاست په هڅو د ملک سلمان خیریه بنسټ له لوري د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ یو مرکز له 250 کورنیو سره ترسره شوې چې پکې هرې کورنۍ ته د 18,000 افغانیو په ارزښت غیر خوراکي توکي ورکړل شول. دا تقریبا 250 زلزله ځپلو کورنیو سره د افغاني سرې میاشتې له لوري د ملک سلمان بنسټ په مالی ملاتړ باندې غیر غذایي مواد مرسته ترسره کیږي چې په دې کې خیمې هم شامل دي او د کمپلو په شمول 21 قلمه غیر خوراکي مواد موجود دي. هرې کورنۍ سره 18,000 افغانیو په ارزښت مرسته ترسره کیږي چې ټوټل 4.5 میلیونه افغانۍ کیږي. په ورته وخت کې د لغمان مرستیال والي وایي ولایتي اداره هڅه کوي څو یادو کورنیو ته نورې مرستې هم چمتو کړي. موږ د ملک سلمان د خیریه بنسټ نه ډېر مننه کوو چې هغه زموږ د مشرقي ولایتونو د متضررین لپاره کافي همکاري وکړه او دغه همکاري اوس دغه دی چې لغمان ولایت متضررین ته هم توزیع کیږي. یوازې دا مصیبت نه، همیشه داسې حادثات چې راځي نو پر وخت باندې ډېر دغه مشکلاتو ته رسیدګي او کړی دی او کوي. الحمدلله مطلب ولایت هم په دې کې 100% کې خپل آمادګي او خپل تیاري لري او کړی هم د همکاري ورسره. بل لور د مرسته اخیستونکي کورنۍ د یادو مرستو په ترلاسه کېدو خوښي څرګندوي او وایي چې په راتلونکي کې ورسره نورې مرستې هم ترسره کړي. زلزله کې خو رښتیا ډېر تاوان ډېر زیان موږ ته را رسېدلی او دغه د سروې ټیمونه راغلي وو هغه ولیدل. خو دا یو اندازې پورې کار کوي چې دغه د اوس لنډ دپاره د باد و باران نه موږ څنګه کړي محفوظ کړي. نو په راتلونکي کې د نورو مرستو هیله هم کوو. دغه مرسته موږ سره د سرې میاشتې په همکارۍ د ملک سلمان د بنسټ لخوا له موږ سره سوې ده. موږ د سرې میاشتې له مشرتابه نه او له ټولو کارکوونکو نه مننه کوو چې دغه مرستې له موږ سره وکړو. موږ کوټې په زلزله کې لړزېدلې وي او تر اوسه پورې او همداسې سربرام نه لرله، بس دا خیمې او شی موږ سره کومک وکړو. ډېر خوشحاله دي اوس دا فتن چې دغه باد و بارانونه دي او زلزلې هم جریان لري او موږ سره اوس دومره کومک وکړو. د یادونې وړ ده چې له دې وړاندې هم له زلزله ځپلو کورنیو سره د بېلابېلو ادارو او اړونده موسساتو لخوا د غیر خوراکي توکو ترڅنګ د نقدي پیسو مرستې ترسره شوي.